د تکویر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو اتیاومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 9 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت کله چې لمر ونغښتل شي او کله چې ستوري بینور شي او کله چې غرونه وخوځول شي او کله چې د لاسو میاشتو بلار به وکي په خپل حالت پرې خودل شي او کله چې د ځنګلونو ځناوران بیل تورې دورا غونډه او سره یو ځای کړل شي واذا البحار فجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت او کله چې سمندرونه لکه د اور په شان لمبه کړل شي او کله چې ساګان له جسدونو سره یو ځای کړل شي او کله چې له ژوندۍ خکې کړای شوی نجلۍ څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوی و واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت والجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت او کله چې عمل نامې پرانستل شي او کله چې د آسمان پرده بیرته کړای شي او کله چې دوزخ بل لمبې کړای شي او کله چې جنت نږدې راوستل شي په هغه وخت کې به هر چا ته څرګند شي چې له ځان سره څه راوړي دي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين نو نه زه قسم کوم پر اوختونکو او په پټه خوځیدونکو ستورو او په شپه چې زی او راځي او په سهار چې کله هغه څرک وایي دا په واقع کې د یوستر رسول یعنی پرختي وینا ده چې د ډیر قوت لرونکي د عرش د څښتن په وړاندې لوړه مرتبه والا ده ما غلطه د هغه حکم منل کیږي هغه د ډاډ وړ ده وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين او اې د مکه خلکو ستاسو ملګری لیونای نه ده بشک هغه پیغام راوړونکی په روښانه فضا کې لیدلای دی وما هو على الغيب بضنين او هغه د غیب د اسرار او د علم رسولو په کار کې بخیل نه دی وما هو بقول شيطان رجيم او دا د کوم رټل شوی شیطان وینا نه ده فأين تذهبون بیا تاسو کوم په لور ته ځئ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم دا قرآن خود ټول نړیوالو د پاره یو نصیحت ده لتاسو نه هر هغه چاته چې غواړي په سم لار لاړ شي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين استاد په غوښتنه هیڅ نکېږي تر څو پورې چې د الله د عالمینو د پروردګار خوښه نه وي